دا مرکې راته ناستې دي او د دغو زه فیصله کومه تا نن په دونې سپک نظر راته کتلي دي کیسه څه شي ده وروره ته څه راکښته څه خیر دی څه کیسه ده چې څه دي څنګه خیر دی هله خیر دی په دې کې ته د خیر خبره کوي یاره دا خو نو هغه مثال دی څه ویله وای اوښ ته ویله چې بازي وکړه د جوړونګانو ایستله که جوړونګانو ته ویلي وو چې جوړونګانو ته بازي وکړه دوی ولاړه اوښانې د هغه نو دی وکړه هغه دی وپوهېږه که یواره په کوم نظر راته ګورې او اوس بیا د جوړونګانو متلونه هم راته درې هغه ته په سپک نظر راته ګورې زما وروره الله دې نه کوي چې موږ به چاته په سپک نظر ګورو کیسه څه چې د سر خو مو راخلاص کړه سر هم زه در خلاص کړمه ستا بیا تر اوسه سر نه دی په خلاص و ځان ته د کیلې او ام او زردالو ایښي دي او ما ته ډنګر ډنګر نه دي دغه بادرنګ در راته ایښي دي دغه چې د کیله دغه ام دغه په شاعري کې نه دي ستایل شوي مګر دغه شین بادرنګ په شاعري دا شین بادرنګ چې دی وای شین بادرنګ اوبه راوړي داسې زوم در وستلی چا په خوب نه دي لیدلی چا په خوب نه دي لیدلی شین بادرنګ چې غلا کې چټني و اچار کاکې اوس ګوره ملکجي زه تا ته خبره وکړم شاعري پر سوې دا چې دی په اصل کې زموږ قسم دی که دی د نن راته وویله وایي د لونګین چې دی بادرنګ ډېر خوښ دی وایي دا بادرنګ ورته کښېږدي ته هم اوس په دې نظر راته ګورې په دې نظر راته ګورې دنیا په سپک نظر راته ګورې ولې څه تاوان به در رسولی دي لکه ماښام دی برایي ماښام یې از ما د شوروا بادرنګ ګرد راسه وخوړه امان الله جانه زړه مې پر اوس سړی بادرنګ د هلک ډېر خوښ و تا ته مې وویل مال ښه نازک بادرنګ ورله راوغواړ ته بیا ګسر د ځانه خان یې راته یو بله خبره یې هم راته وکړله ده وای شین به شین بادرنګ نه خوري نو به څه شي خوري بلکل نو دغسې ده شین چې شین نه وخوري نو څه شی خوري ستا بد نو زه ولاړم زه به لا پروګرام کې کسر نه کښېنم مخه دې ښه څه ګر سره ورځه دوی نه دغه غوسه مه کوئ دا خامخا کېږي دوی غوسه مه کوئ څه راکم شوي یا ورځه کاکا ګر سره مې نه یې په کار یا دا بادرنګ چې دی هغه سړی چا په پسو ولاکه پسې کړی ما راوسته د ځان ملګري مې کړلې اوس خلک د خان او د ملک په سترګه درته ګوري خلک عزتونه درته کوي ته ګر سره په شو پوهېږې ولا ډېر راسه ځه نو زه ځم ځه وم په مخه دې باید ته کښېنه ته دوی نه غوسه مه کوه خدای به خیر شي یا که سره یې نه کوه دا ته نه پېژنې زه ډېر ښه پېژنم چا په پسو ولاکه پسې کړی وه ما سړی چې نه جوړ سیال مې چې نه جوړ دنیا ورته ولاړ یې و مده ته ملک وایي د ما سره همانګا جانه پیر خو په موریدانو پیر دی چې له ده سره زه نه یم نو ستا څه کار دی دی به فیصلې کوي دی به مرکې کوي والله بالله کې ګز سره راځه لکه زه په پیسو ملک یم په تا نه یم ملک شکر دی الحمدلله 3 کانټنره روپۍ لرم تاسې داسې وکئ پیر ژړک دې ور واستوي دا خلک خو نن نظر سو یاره دا خو ګر سره یو د بل په صفتو باندې نه مړېدل دا نن څه پېښه ګوره څوره خټوې تر مابین تېره سوې ده والله ماما الله جانه دی راسه ولاړ که که نیزه درته یا مکه ګوره دا خبره دا خو یو خبره د مسخرې دي یاره تاسې خو بیخي په رښتا سولس ګوره نن موږ یو دا رقم سړی خپل دې مجلس ته راغوښتی دی د ده ډېره شکریا چې د موږ ته ټایم راکوي د ژوبه څخه راغلی دی ستار خان کاکړ صاحب چې یو ډېر لوی سماجي کارکون دی د سیاسي پارټۍ سره هم تعلق لري هسې خو د دوی پېژندګلوي چې د سیاست دی مګر موږ دا غوښتله چې زموږ په دې کلي کې چې دغه رقم جګړې پیښېږي لکه نن چې د دوی دوه وسولې په دغه باره کې د دوی سره خبره وکړو چې دوی دا جرګې دا مرکې دا دوی څنګه کوي نو ستار خان کاکړ صاحب موږ تاسو ته ښه راغلی وایي په خپله خپرونه کې د ګردو څخه اول خو دغه یوه جګړه ده د دې فیصله که زه تاسو ته په لاس درکړم تاسو به څنګه ور وکړئ انشاءالله دوی به سوچ کوي دا نن سبا ماحول داسې دی چې په جګړو باندې یوه مسله هم نه ده حل سوې خبره چې کومه ده چې څونې په ناستې باندې حل کېږي هغوی نه په جګړو په دعوو باندې یوه کیسه نه حل کېږي زه له دوی دا سوال کوم چې دوی د مهرباني وکړي د ورونو په شان د ژمن تروي او په خوشحالي د ژمن تروي په جګړو کې هېڅ ګټه نشته اوس ګوره په هغه بادرنګ باندې جنګ او اوس خوله پر شورۍ ثابته 2 بادرنګ یې بیا وخوړل
نو خو صبر نه لري قناعت نه لري چې دغه شیان یې درلودل دغه بادرنګ باندې به ده اوس ګرځه په یوه لنګه ته دی څرخې چې نن بادرنګ ماته پراته همان دا جان څنګه به نه خورم خنجره ورته درته ویلي دي د خنجره لاسه زار نه دي زار راکم زه خورم یا زه ګوره زه وایم همدا زموږ جنګونه دغه رقم شروع اوس دغه سړي دا ویلي وای چې وروره یو آم یو کیله یو تاسې بادرنګ راکړئ زه بیا هلته کښېږدم موږ به یو بادرنګ ځینې اخیستی وای وینې یو څه وای ته راکړه یو څه به زه درکړم نو به جګړه نه جوړېږي نو اوس په غلطي کې که یو چا هغه زموږ مدود یا که نه ستاسو هغه څه یو غلطي سوې ده وروره دا پلیټ موږ تا ته په کس نه دی ایښی ده راته وویله وایي د ده بادرنګ ډېر خوښ یا وایي خورم امان دا جامه ته بېغمه خنجي څنګه یې خنجي مانه خو کله کله د لږ ښه شم راځي څنګه هم د لږ ګزاره را سره کوه مړه په دغه باندې موږ وایو چې دا غوښې ډېر مه خورئ دغه لم ډېر مه خورئ دا د سړي بلډ پریشر ورپورته کوي او دغه بلډ پریشر وي چې وروره دغه رقم جنګونه ځینې جوړ شي حالانکې په اسلام کې غصه چې دغه حرامه ده نو لږ چې انسان سوچ وکړي زه پر څه شي جنګېږم برناکه بس دغه ستا پر چمه د واخله دا دوې کیلې ته واخله دوې دانې بادرنګ ماته یا ملک کاکا زه په خبر یم دا د بل ځای خوږېږي ښه او بل ځای خوږېږي که نه کیلې وو هم خو دغه دي د ده مخ ته پراته دي زما دي زاړ دي چې زه بیا وخورم چې ده دې نه یې خوږېږي او ده ته بیا په دې باندې ښه شم ورغی چې د ده نوم یې ور بدنامه کوي خلک به وایي چې د رنګین خان ښه لاس منیجر هغه دونه وږی دی پر بادرنګو یې جنګ یار دا خلک به تا ته څه وایي وم خلک چې شي خو دغه تربور راته ناست دی سبا به دغه تربور وم ګسر پزره یا خنجي ته یې غم مه کوه یار خنجي زه خبره ګرده خوري دی اوس ګرده خوري کسانه ته ناست ټیم عمر کړی همدغه سیال راغلی دی بیخي د ډېره لرې ځایه راغلی دي که نه ګس سره ولاړېدل دغه سیال دپاره ناست نو ملک جی بله د ستار خان صاحب سره به دا خبره ضرور کوو چې دوی کمې جرګې کړي دي کمې فیصلې کړي دي د دوی په علاقې ژوب کې چې دی در اوسه پورې دا جرګه څه رول لوبوي خو زه تا ته یوه خبره وکړم در څو پورې چې ستا غوړې او ښایستې غاړې نه وي پوه شوې یو مجلس هم خوند نه کوي ښه نو بسم الله نو وای نازک ولاړې ټکري سو الله ټکري خو به نه ټکري خو نه فیصلې کوي مرکې کوي جرګې کوي یو نازک ولاړې ټکري سو خدای دی کمی روزي سو دا نو ولې دغه په دې سیاستدانانو باندې هم خلک دغه وایي دا سر دغه ځینې خلک وایي دا سیاستدانان چې الیکشن وګټي که نه بیا وایي درک یې نه بیا وایي 15 کاله بعد چې دغه ځای څخه را په مخه کړي کله خو په 2.5 کاله په را په مخه کړي بیا وایي وینو وایي دا ورک سي د ستاسو په باره کې دا خبره ده سر دا خو د ممبر چې کوم وخت کامیاب شي د هغه ته سل ضرورتونه د علاقې مسایل وي نو هغه کله چیرې لاړ شي کله اسلام آباد کې کله په کوټه کې کله له وزیر اعلی سره میټینګ د الیکشن څخه مخکې په اسلام آباد کې دونه نه د الیکشن بعد د اسلام آباد ډیر خوښ الیکشن بعد خو د عوام دغه خواهش وي چې دا زموږ نماینده دی دا به زموږ دپاره به مفادات راړي زموږ دپاره به ترقیاتي سکیمات راړي نو هغه خو هلته په هغه علاقه کې دته نه میلاوږي هغه خو به اسلام آباد له راځي یا به کوټه لرځي لیا به له وزیر اعظم ځا پیدا پناه کوي لیا به له وزیر اعلی ځا کوي لیا به له گورنر کوي نو داسې خو نشي کېدلی چې حالت دته په کور کې خلک ناست وي او دته مطلب د شیان ورکوي دا خو د هغه دپاره لګیا ناشودې مه کوه یار دغه بله کیسه ده دغه کیسه نه ده دغه اصل خبره ده دا اوښتنګ ډېر دی دا یو په بله پروسه نظر لري دا دغه کیسه ده وروره نو خو خبره خو دا د ستار صاحب چې موږ اکثره چې د خپلې نالیانې لیدلي دي هغه زړې نالیانې دي هغه بهیږي روډونه هغه انګریز لږ مضبوطه جوړول نن سبا روډ نن اوار چې سبا بیا نه وي که نه هغه کار خو هم نه دی کړی ملک جي دا په منشور کې به لیکلي مگر بیا هغه کار به نه کړی اخر چې منشور ښکاره کړي خو دغه د په منشور کې نو ولې نه کوي 15 کاله تیر شي ولاکې هغه کیسټ ښکاره کړي چې جلسه چې دي کوله ازما ورورجانه دغه ویلو هغه څه شوله پوهېږي دوی بیا څه وایي یہ گزشتہ حکومت کا گند ہے جو ہم لوگ صاف کر رہے راځه ملک جی بیرته خپل یا دا وایي میں تو کرنے والا تھا بس ہمارا هغه وایي سمبلی را باندې ونړوله ښه خیر راځه اول ما ګوت کېدل
لاسو یا مې مفلر که د وژو الله مفلر خو نو پېژنې و مفلر خو نو دغه په ژمي کې چې دا په خلک ژمي کې چې به پخوا کښې مفلران هم راتله او دا غټ غټ دا غټ هم راتله وایي اندېښنو کم تکه توره ګران سېزلګي یم بې اور ول اندېښنو دواړه زاړه کړو الله ګله راسه روغه وکړو وایي په غضب مه ځان اخته کوي ما جانان چېرې شنه اخته کوي ول ما کول په ځان شکي کوي نوم مې یاد د خړکالي کوي وایي اوس یارۍ سوې په پیسې ولاړې غیرت له د زمانې نو ویل ما له خوب راځي چورۍ الله ما له خوب راځي چورۍ خوب راځي چورۍ باوګان کښېږده پر پیټۍ پر پیټۍ ول د زړې غم دې کوڅه سي د پیټۍ کلي دې زما سي دې زما سي وایي د ګاډۍ پر سر زمبک دی د زړې سپېږرې ورک دی نو ول چایجوشه پر جوش راله زړه شنه د خندا شنه د خندا دا خو نه دغه شنې چای چې به هغه ګوړه به ورته په لاس کړي د دې خوارکۍ به نو غاښونه هم نه وو که نه غاښونه د کوم غوښ دغه خو نو پسته ده ګوړه که نه دغه نو پسته او کلکه سته نو هغه زړه ګوړه وي چې دا هغه بیا هغې کلکه وي که نه لکه کورت چې زاړه سي هغه خو نو خود هغه خو نو 2 نمبر سوله که نو ملګرو زموږ دا مجلس به رواني د بریکه بعد ستار خان صاحب ته راځو د سره خبرې کوو